پښتو انفم ټي وي مینوالو زیم حضرت ولی صاحب او تاسو ټولو کتلو او ریدلو ولایت السلام علیکم ملګرو دنیا کې ټولو نه خم مخلوق انسان دی ځکه چې د مخلوق د خپل دماغونه دنیا نقشه بدل کړي ده خدای الله نظام مخه ته د انسان چال نه چلیږي او الله چې څه کول غواړي هغه انسان نشي کولای نن په دې ویډیو کې داسې زبردست شیان او جالب ځایان درخیم چې دینه دا ثابت کیږي چې دماغ هر څه باندې کنټرول کوي نو ویډیو شروع کول نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن ضرور ووهئ چې نوی ویډیو نوټیفیکیشن تاسو سکرین ته راځي نو ملګرو په نمبر 5 کې راځي سایکل ملګرو تاسو به ډېرې ونې کرلې وي او هغه به په غټېدو هم لیدلې وي خو زما په خیال تاسو به داسې نظاره کله نه وي لیدلی او شاید اوس به په دې ویډیو کې وګورئ دا یو داسې ونه ده کوم چې سایکل خپل ځان کې رانیولی دی پښتو انفم ټي وي ګرانو مینوالو دا کهاني سن 1900 وخت نه ده 100 کاله مخکې دلته چا سایکل پرېښودی و دا سایکل دلته چا پرېښودی و دا خبر چاته هم نه وه پته خو دلته چې وګورو نو ذهن کې یو عجیب غوندې سوال پیدا کیږي چې آخر دا به څنګه شوي وي دا سایکل ځمکې نه شپږ فوټه اوچت په دې ونه کې موجود دی او دې پورې چې دا سایکل ټیرونه اوس هم کار کوي دا سایکل دې کې څنګه تللی و خو د دې جواب هیڅ چاته هم پته نشته دا ونه واشنګټن امریکا ویش آیلینډ کې واقع ده د خلکو په مطابق دا سایکل 100 کاله مخکې دا چا دلته پرېښودی و قدرتي طور دلته یوه ونه راختلې وه چې دې ونې غټېدو نه دا سایکل دې کې دننه نوتلی و دا واقع ډېره جالبه ده په نمبر 4 کې راځي آیس هوم ملګرو د واورې کور یا د یخ کور ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو مینوالو په سمندر غاړه کې هر یو کس خواهش وي چې کور جوړ کو او د ژوند گزارولو سره سره د سمندر نه هم مزه واخلو یو سکون زندگی تیر کو خو نه بای تاسو چې دا کور ګوري په دې خو بالکل واورې قبضه کړي ده ملګرو دا کور سمندر غاړه ته جوړ شوی وو خو سمندر چپې تیزیدو وروسته دا چپې کور ته راغلی او د یخ موسم له وجې په کور کې دا واوره شوه او هر څه واورې ونیول تاسو هم دې سکرین کې ګورئ او تاسو تخکاری او کدی کور مالک تاسو ووینو تاسو به ریاکشن سوي پورا کور نه یو کلپی جوړه شوی و سمندر خواته داسې خایسته نظاره ښکاری خو کله کله دا چل هم کیږي دا کور چې تاسو ګورئ دا نیویارک سټیټس کوست کې موجود دی او د سره همیشه داسې کیږي او د پورې چې دوی گاډي هم د واورې کې راګیر کیږي او دا قدرتي نظاره رښتیا هم ډیره خطرناک ده په دې ویډیو کې په نمبر 3 کې راځي ټرن اپ لاو ملګرو دا خایسته نظاره چې تاسو ګورئ دا کوم انجینیر نه ده جوړه کړې بلکې دا ځای 100% رښتیا جوړ شوی دی دا ځای یوګرین کې واقع دی دې ځای له ټرن اپ لاو نوم یښودی دی دې ځای کې ونې او بوټي قدرتي طور یو بل سره ملاوي شوي دي دا یو سورنګ غوندې ښکاري دا بوټي د ریل گاډي پاټې غاړې ته اخوا دیخوا لګېدلي دي او دا قدرتي سورنګ 15 کیلومتره اوږد دی هره ورځ دې ځای باندې 3 دفعه ریل گاډي ځي او دې بوټي ته نقصان نه رسیږي او دا داسې تازه وي دنیا کې مشهور خلک دلته راځي بوټي لګوي او خپل لاسونو نشانی دلته پرېږدي دا ځای واقع ډېر خوبصورت او ډېر ښایسته دی په نمبر 2 کې راځي چینډرل ټری ملګرو دا اوږده ونه چې تاسو یې نه دا کالپوریا کې موجود ده دې پوره ځای کې تاسو ته د نختر غټې غټې ونې بخکاري او دا ونې زرګونو کلونو زړې دي دا ونې سور کې ډېرې غټې دي او دا 300 فوټه اوږدې دي خو چیلډرن ټری د ټولو نه جالبه ونه ده ملګرو 1913 دور کې دې ځای کې سړک یې جوړاوه چې کم ځای نه گاډي تیریږي راتیریږي دا ونه سړک کې راغله او د کټکولو په ځای یې دې کې سوری وکړو او یو سورنګ یې جوړ کړو دا ونه دومره غټه او مضبوطه وه چې په دې څه نقصان هم ونه شو او دې ځای له خلک چکر له راځي او تصویران او ویډیو جوړوي دا حیران کولو خبره دا ده چې دومره کټ کولو نه پس دې باندې هیڅ نقصان ونه شو دا رښتیا ډیره زبردسته ده نمبر اول کې راځي ابینډنډ فیکټری ملګرو که تاسو کومې کمپنۍ له تللی وئ نو تاسو ته به په فیکټرۍ کې هر طرف ته مشینان مزدوران او کار کسان ښکاري او هلته ډېر رونق وي خو چې تاسو امبیډډ فیکټرۍ وګورئ
دا د دنیا کې د ټولو نه یونیک کمپنی ده. دا یوه د چینی جوړولو کمپنی ده. دا په چاینا کې موجود ده. 100 کاله مخکې دا یې بنده کړې وه، لیکن دې نه وروسته د الله نظام په دې څه وخت وروسته پوره قبضه یې وکړه. څنګه چې تاسو ته ښکاري چې دا 13 میټره اوږد نل کې ونه راوتلې ده. د حیرانېدو خبره خو دا ده چې دا اوږد نل کې ونه څنګه راغټه شوې ده او د دې نه بار څنګه راوتلې ده. ماهرین وایي چې دې کې مرغۍ به د دې ونې زړې اچولې وي او د دې غټېدو انور د اوبو نه په غیر غټېدو د الله تعالی د قدرتو یو عظیم نشانی ده. نو ملګرو دا یو څو نشانیانې چې الله خلکو ته ښودلي ما تاسو ته په دې ویډیو کې دروښودې. امید لرم چې دا ویډیو به خوښه شوې وي. نو که تاسو نور ښایسته ویډیو کتل غواړئ نو کمنټ کې موږ ته ووایئ چې مخکې کومه ویډیو جوړه کړو. هغې دپاره چینل سبسکرایب کړئ چې نورې ویډیو ستاسو سکرین ته راځي او تاسو داسې زبردستې ویډیو ګورئ. نو موږ سره اوسئ. راځئ چې دا ویډیو دلته کې ختمه کړو. بیا در سره ملاویږو ښایسته ویډیو سره. هغې پورې الله حافظ. دعاګانو کې یاد ساتئ.